یاسین ته مې هغه 2 بیټرۍ ولېږلې او وارنټي کارډ مې ولا ډک که نه وارنټي کارډ ډکه هغه بله بیټرۍ د چا وغه رانیره وه سجاد اینې هغه ما نیره وغه ده یا لکه ګوره بس یې پړق پله نه وکړي اوس په یو ډز نه اړېږي بس دې لرې دې که که نه یار دا ته داسې کې زه ته هم دغه منځمې بیټرۍ دې لرې که ته هم دقته ولاړې استاد لا چارش نه ده که نه ته ورپاسه مړه دا سړی خو نه پوهېږي اوس په یو درز وکاږي 15,000 روپۍ دي ما ولې تاواني کوې السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ورور ستړی مه شې څنګه چل ورور خیر علي یو بیټرۍ مې پکار ده نه قدر به ګوراده کېنه که نه بیټرۍ اسانه ده خو دا راته ووایه نوي بیټرۍ هم راغلي دي که نه جی او د کپنیم شته نو زه یم 100 به ټکي که 200 به ټکي نه 100 نه مړه غټه بیټرۍ راکړه زه به د شپې ځان ته ایسي لګوم ها لکه مطلب دا دی چې ته وایې چې ایسي پې څونه لګېدلي تقریبا چې د شپې لسونه چې ولګې چې سهار د 5 شپږو پورې خو راته ایسي لګوي که نه مطلب دا خو ټوله شپه شوه که نه ها انورټر درسه ده ووایه چې انورټر درسه ساده دی که نه انورټر به ملي که څه به کې نه انورټر را سره نشته دی خو مړه بس نوې مالداره شوې یم چې لکه په ځان خرچه وکړو ملګري دا ټوله سودا مونږ سره شته دي چې تازه مالداره شوي انسان خو همدغې له لګیا دی چې په ځان یې ولګوي په خپلو بچو یې خرچه کړي داسې ده نو اوریجنل سامان به در کومه بیټرۍ هم راسره شي بیټرۍ دي چې د سهاره پورې به ته ایسي لګوي یو داسې هم شته یو 8 ګنټې به یې ته لګوي یو داسې بیټرۍ هم شته یو به یې ته 15 ګنټې لګوي یو داسې بیټرۍ هم شته دا راته ووایه چې ستا اوس کومه بیټرۍ پکار ده بس زما خو دغه لګي چې د سهاره پورې راته ایسي لګوي بس دغه خو دا ملګري دغه خو په 12 لکه روپۍ ده که نه په ذمهوارۍ مړه بس دا راته 2 ګنټو والا به ښي ها نو هغه دا 2 ګنټو والا هم 2.5 لکه روپۍ ده هغه د کېدم ورسه که څه وکړمه نه به دا د 5 ګنټو والا راله کېده بس دغه به مې خوښه شي ملګري د 5 ګنټو والا بیټرۍ هم چې ده دا هم ښه بیټرۍ ده ښه په ذمهوارۍ ده خو دغه هم په 2,80,000 روپۍ ده نو 10,000 کم په 3 لکه ده څوک هم دغه پکې پیک کړمه وروره دغه هم مږده خو دا بیټرۍ ډېرې ګرانې نه وي دا ته دا ویې تازه مالداره شوې مو ډیلا کې خو دې دونه ویستې خلک چې دا سړی مې جوسو پسې نه دی لېږلی چې دا جوس مې له نه دي راغوښتې مړه او که راته داسې کوې داسې کار به وکړو چې دغلته به یو 100 یا 200 بیټرۍ درکړمه ټوله شپه ورته دغه پکې لګوي قلارې دغه دې څنګه خوښه ده ښه دا پکې لږ راته چک که که نه دا د غریبۍ پکې دي ګوره دا چاره وړی دی استعمال شوی دی ښه لږ بیا وسنډې کور کې ټیک شو دا د لښه دي کېنه ته کېنه پاسه او دغه بیټرۍ هم ده دغه بیټرۍ به ورسره درکړمه 200 بیټرۍ نو ټوله شپه به راته لګېدلي بس ښه قلارې ورته خوب کوه کار به کوي ښه خو دغه دا بیټرۍ په څوره دا بس سره د دې پکې دغه په 14,000 ده او دا پکې به ورسره په 4,000 درکړمه نو 14,000 او 4,000 40,000 روپۍ شوې زه به لکه کور کې سلا وکړم ښه کور کې سلا ولې کې د خدای اقربه بیخي کمې خرچې ته دی چومه دلته هغه ببوز والا ګرځي راګرځي په 200 روپۍ ببوز یې ورکوي هغه به ترې د قلارې والمه او بار به کټونه روکاږي بار کوټه کې مسم له دوب په دي وایي که نه نو د 12 بجو پورې ته بچو ته وخه هغه ببوزي او د 12 بجو نه به بعد هغه ببوزي تا ته وایي نو خوب به کوې سمړه پاسه ټول ټیم دې خراب که شیخه پاسه وایي اوس په ما ډېر ګاغ غواړي ظالمه نو مړه زرنج به زه ودرومه نه پیره وله وکړم او ځان راباندې شپېلې کړي وایي لس ځل خو ورله ملته ورته وړم راوړم ورته یم حاجي صاحب السلام علیکم او وی خیر علي په خیر علي کېنه زما د خبرې دا مطلب یې وایي چې زه به ته خپلې پیسې وریادې کړم او هغه مړه بس ځان یې راباندې شپېلې کړې دي بس لرې که مړه زرنج مې ودرو دې نه څه د خپلو پیسو پکې تیل اچوم او بیا څوک د پیرو پیسې نه راکوي مه کار که سم سړی شه مړه سم شه که نه زه صحیح ده خو زمونږ سترګې شرمېږي که نه مسخه ډارک پې ورته ویم چې حاجي صاحب هغه 3 پیرې میله کړي خشاک مې ول راوړو او 3 بورې سیمټ مې ول راوړي زه ورته یم چې د هغې پیسې راکړه مه کوې لکې مه کوې اوس په وران شی که نه مړه زمونږ څه پلانجه سر دی هلته تاسو مو یو بل څه مړه تاسو لاسې کوې مړه دله خو ځاسې ګوتې وړم او دومره ټوپونه وایي یار هلکه سم شه که نه تو انسان
دا ته خو لیونی مړه هغه ته په خبره نه پوهېږې مړه مړه نو زه تاسو ته وایم چې مه کوئ وران به شئ خو مړه تاسو په خبره نه پوهېږئ د دې معمولي کارونو نه سړی وران شي داسې ګپ لګوئ چې هغه جایز وي نو اوس په تخنو د تاسو څه کوئ مړه که اوس که زما نه کشر وي نو زه به ورته نصیحت وکړم نو ته خو مړه مشر سړی ته پرېږده سړیه ولې منصفیه ته تخنیږې څه نور ټوپونه دي ووال چې نه مړه تخنېږم نه خو د دا کار مې خوښ نه دی هلکه په خبره دغې نه وګوره دا انسان دی یا لکه وران به شئ که نه مړه ته په والو هم نه پرېږده مشر سړی دی ولې تخنې قیصریا زه نه تخنېږم زه پر کوټوالي نیکه زه دونه تخنولی یم زه اوس نه تخنېږم راځه شرط پکې دي که نه زه یې تخنومه که نه راځه زه تا تخنوم راځه راځه شرط پکې دو که زه دې وتخنولم که نه خو زه به دې لکان له یو هندوانه راوړم او که ته مې وتخنولې نو بیا به له ته هندوانه راوړې بس راځه ټیک شول راځه هلکه شرطونه مږ دی یو بیا پکې بیلی ګورئ پرېږده سړی اوس دې د ځانه داسې ښه سړی احساس کو پرېږده که نه که یو کس بیل کار چا پکې بیل پیدا خو پکې زمونږ ده که نه ای پکلیا ډېره خواږه وایه که نه ولې ښه ډېره مزه یادې که بیا دې وتخنېږي د هندوانه لږه کمه شوه نه 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 مهرباني الله دې خوشحاله کړه